دا کهانی د یو داسې پیري په باره کې ده چې هغه په چا کې هم ننوته، نو د هغه په مخ باندې به وجیبه غونته کې سمایل و او هغه به خپل ځان وجو، او چې چا مخې ته خو به هغه ځان ووجو نو بیا به ورپسې د هغه کس نمبر او بیا به هغه کس وجو. کهانۍ شروعات وشي او موږ ته د یوه ښځې ډډ بوډي وښودلی شي چې د دویانو د اوورډوز د وجې هغه مړه شوې وي او د هغې لور روزي په ور کې ولاړه وي او هغه مور په دې حال کې ویني. دا سین شفټ شي او موږ ته روز وښودلی شي چې دا اوس غټه شوې وي او دې د مزغو ډاکټره جوړه شوې وي. دغه دوران دا یو پیشنټ له ملاقات له راشي چې د هغه کارل نوم وي. کار ته به هر وخت دا ښکارېدو چې هغه مړ کېدو والی دی او هغه به اوس مري او هغه به هر وخت ځان سره دا لګیا چې زه مړ کېدو والی یم او زه به اوس مرم. کارل د ملاقات نه بعد روزي خپل سینیر افیسر خوا لاړ شي چې د هغه دیسای نوم یې. هغه روزي ته ووایي چې ته چوټي ووایله ځکه ته 24 ګنټونه لګیا او کار کوې. روزي چې څنګه چوټي کې او تلو والی وي دغه دوران دې ته کال راشي او دې ته یو سیریس پیشنټ راولي چې د هغې دماغو کې فرق و او هغې ته به دا ښکارېدل چې څه شیز دی او هغه وژني. د دې پیشنټ نوم لورا روز ته ووایي چې تیر شوې هفتې زما پروفیسر زما د مخې ته خپل ځان ووجو. د هغه د مرګ نه بعد یو عجیبه غونډه کې حتماله چې هغه ما کله زما د رشتهدارو په شکل کې راځي نو کله د پردو خلکو په شکل کې زما مخې ته راځي او هغه چې کله زما مخې ته راشي نو د هغې په مخ باندې څه عجیبه غونډه کې سمایلي او هغه هر وخت ما وجل غواړي. روز یې په څه باندې هم پوه نه شي او لګیا وي او هغې له دلاسه ورکوي او دغه دوران هغه په شا باندې پرېوځي او چغې وایي چې هغه اتما اوس راله او داسې ښکاري چې د جینۍ یې د مرۍ نه کلکه ونیوله. روز یې فوراً لاړه شي او هغه سیکورټي وال ته کال ورکړي خو چې روزي څنګه شاته راتاو شي نو هغه ویني چې لورا ولاړه ده او د هغې په مخ باندې څه عجیبه غونته کې سمایل دی او هغې څه یو شیشه ده چې ځان یې په مخ کې ومنډله او مخ سره یې ځان له ټوله مرۍ کټ کړه او راپرېوته او هغه خو مړه شوه خو د هغې په مخ باندې هغه عجیبه غونته کې سمایل اوسه پورې و. روزي ډېره زیاته حیرانه وه او دغه دوران پولیسان راشي چې په هغې کې د ایکس بوای فرنډ جویل هم و. لورا پولیسانو ته د پیشنټ په باره کې ټولې خبرې وکړي چې هغې څنګه ځان مړ کړو خو دغه دوران موږ ته لورا وښودلی شي چې د هغې په ډیډ بوډي باندې اکه شانته د وینو نه سمایل جوړ شو. روزي د هغه ځای نه فوراً بعد خپل کور ته لاړ شي چې د هغې استقبال د دې پیشو وکړي او چې کله روزي لګیا وي او د شپې واین څښي دغه دوران دا محسوس کړي چې د لورا روح په یو کونه کې ولاړ دی او دې ته عجیبه غونډه کې سمایل کوي. دا چې څنګه هغې ته وګوري دغه دوران د دې منګیتر راشي او هغې راتلو سره د دې د لاس نه یو ګیلاس پرېوځي چې هغه مات شي. دې د منګیتر ټریور نوم و او هغه هغه شیشې راغونډې کړي او دې دواړه بیا د روزي خور دې لپاره یو ډینر پارټي وه چې دې دواړه هلته کې لاړ شي. روزي د خور هولي نوم وي او د هغې د زوی سبا برډې وه نو هغه روز هم انوایټ کړي او ورته ووایي چې سبا ته زما د زوی په برډې باندې راشه. دې دغلته روټۍ وخوري او په سبا چې کله روزي خپل کار ته لاړ شي نو دغه دوران د دې هغه ایکس بوای فرنډ جویل دغلته راشي. د روزي نه د حال چال تپوس وکړي خو روزي هغې سره بالکل په صحیح طریقې سره خبرې ونه کړي ځکه د هغې اوس جویل بالکل خوښ نه و او روزي د هغه ځای نه لاړه شي. روزي په خپل روم کې لګیا وي او د لورا د کیس ډیټیل ګوري او دغه دوران دا ویني چې د لورا مخې ته کم پروفیسر ځان مړ کړی نو هغه هم په مخ باندې عجیبه غونته کې سمایل او دغه دوران دې ته د هولي کال راشي. دا هور سره لګیا وي او خبرې کوي او دغه دوران دا ویني چې لاندې څوک ولاړ دي او دې ته ګوري خو دا اګنور کوي او واپس کور ته تلو ویلوي. دغه دوران دا ویني چې کراول په کرسۍ کې نیغ ناستی دی او په مخ باندې اکه عجیبه غونته کې سمایل دی چې څنګه د لورا په مخ باندې و. دا څنګه هغې له نږدې ورشي دغه دوران کال چغې شروع کړي چې ته مړه کېدو والی او ته به اوس مرې. دا فوراً سیکورټي والي راوغواړي خو چې سیکورټي والي راشي نو هغې وایي چې کال خو ملاستې ده په کټ کې یعنې دا چې دې اوس څه خو ولیدل دا دې وهم و. د عیسای هم اوس د دې روزي په دې عجیبه برتاو باندې ډېر زیات پریشانه وي نو هغه روزي ته ووایي چې ته د یوې هفتې لپاره چوټي وواله او ته چې کله پوره فرش شې نو ته واپس بیا هاسپټل ته راشه او هاسپټل جوین کړه. د هاسپټل نه چوټي کول نه بعد روزي فوراً لاړ شي یو ټوی شاپ ته او هلته د هولي د زوی دپاره یو ټوی واخلي او د شپې دا لګیا وي او دغه ټوی پیک کوي. دغه دوران دې ته د ټریور میسج راشي چې دا به کور ته لږ ناوخته راځي. د شپې دا لګیا وي او په دوباره بیا شراب څکي او دغه دوران په خپله د دې د کور الارم ولګي نو دا د کور مین ګیټ ته لاړ شي او مین ګیټ بند کړي خو دغه دوران دا ویني چې د دې د کور شاته دروازه خو کولاوه پرته ده. دغه دوران دې ته د سیکورټي والا کال راشي چې هغه دې نه تپوس کوي چې د الارم ولې لګېدلی و. هغه د دې نه تپوس وکړي چې آیا ته په دې کور کې یوازې نو روزي ورته وایي چې ها زه په دې کور کې یوازې یم. هغه ورته وایي چې ته په دې کور کې یوازې نه یې ته یو پیره شاته وګوره دا چې څنګه شاته مخ راړی دغه دوران دې ته بیا کال راشي یعنې دا اوس چې دې څه وکړل او څه محسوس کړل دا ټول د دې وهم و. خیر د شپې بیا پولیسان راشي او هغه دې د کور ټول چانوین وکړي او هغه راشي او دې ته وایي چې ستاسو په کور کې خو هېڅوک هم نشته او دغه دوران ټریور هم راشي
هغه د روز پر بدل ته خو برتاو باندې ډېر زیات خپه وي او هغه تر ښکار چې زما منګیتر لیونی شوې ده. د شپې روز یې وده وي او دا په خوب کې د خپلې مور هغه ډیډ بوډي ویني چې دا ویریږي او واپس راپاڅېږي او دا لاونج ته لاړی شي او لپټاپ راوالي او بیا د لورا هغه ریکارډینګ اوري. د دې هیډفون یې لګولي وي او دا ریکارډینګ ډېر زیات په غور سره اوري او دغه دوران دا محسوس کړي چې په دې ریکارډینګ کې داسې څوک دی چې هغه زما نوم اخلي او دغه دوران څه شیز راشي چې دا ویاري او د هغې د وجې دا لرې پرېوځي او دا په منډه لاړ شي او چاړه راوالي او دغه دوران ډرایور هم د دې اواز واوري او هغه بهر دې پسې وځي. روزي په سبا باندې فوراً خپل ډاکټر خوا لاړ شي او هغې ته ټول حال احوال بیان کړي او د روزي دا خیال چې ډاکټر ورمانه د څه دوايانې راکړي چې د هغې د وجې به زما دماغ لږ په سکون کې شي او ډاکټر هغې له هېڅ دوايانې ورنه کړي او ورته ووایي چې په راروانې هفته کې موږ یو میټینګ بیا کول پکار دي. روزي د هغه ځای نه د هولي د زوی په برډې باندې لاړ شي چې هلته هغه ګفټ هم هغې له ویسي او هلته بلا ګیسټ راغلي وي. کیک د کټ کېدو نه بعد د هولي زوی لګیا وي او خپل ګفټونه کولاوهي او دغه دوران دا د روز یا ګفټ هم راوالي او هغه کولاو کړي خو چې هغه دا سم کولاو کړي دغه دوران هغه هینګ شي ځکه چې د هغې په ګفټ کې د روزي هغه پیشو مړه پرته وه. ټول خلک چې کله د پیشو دا ډیډ بوډي وي نو هغې ډېر زیات ویریږي او روزي د خلکو ته وایي چې دا پیشو ما نه ده وژلې او دغه دوران روزي ویني چې مخامخ یوه جنۍ ناسته چې عجیبه غوندې طریقې سره ته سمایل کوي خو چې روزي څنګه د بل سیټ ته مخ راواړي دغه دوران د جنۍ دې خوا راغلي وي او روزي شاته په یو میز باندې ور پرېوځي او د هغې ټول لاسونه وشلېږي. دغې نه بعد دی خو د روزي هسپتال ته بوځي خو دغه دوران هولي هم راغلی وي چې هغه ډرایور سره په دې خبره باندې په جګړه چې روزي خو ډېر غلط حرکت زما د زوی په برډې باندې وکړو. ډرایور چې کله روزي د هسپتال له خپل کور ته راولي نو په لاره کې روزي ډرایور ته لګیا وي چې زما فیشن یوه اتما مړه کړې وه چې هغه اتما اوس ما پسې راپسې شوې ده او ما مړه کول غواړي. مګر ډرایور د یې په خبره باندې یقین نه کړي ځکه هغه ته داسې ښکارېده چې دا د دې دماغي بیماري ده. پې د ملا څه نه مخکې روزي لګیا وي او د لورا پروفیسر د ګبریال په باره کې ریسرچ کوي خو دغه دوران دا ویني چې په کړکۍ کې څوک ولاړ دي نو دا فوراً لاړ شي او په کټ کې سمني او د اوده کېدو اکټینګ کوي خو دغه دوران موږ وینو چې واقعي د لورا مور بوت راغلی او دې ته په کړکۍ کې دغلته ولاړ دی. په سبا باندې لورا د ګبریال د ښځې کور ته لاړه شي او هلته د ګبریال د مرګ د هغې نه تپوسونه شروع کړي نو هغه ورته ووایي چې ګبریال ته هم څه عجیبه غونته کې به شکلونه ښکارل چې هغې به عجیبه طریقې سره سمایل کو او ګبریال به هر وخت لګیا او هغه شکلونو او د هغه سمایل بیا هر وخت پینټینګ جوړو او بیا اکه سمایل بیا ګبریال اخر کار ووجو. نو لورا د هغې نه تپوس وکړي چې څوک و چې د هغې د وجې خپل ځان مجړی و چې د هغې په تپوسونو باندې دا ښځه ډېره زیاته غوسه شي او لورا د خپل کور نه بهر وباسي. لورا د هغه ځای نه فوراً د خپل ایکس بویفرنډ د جویل کور ته لاړې شي او موږ ته پته ده چې دا یو پولیس افیسر و نو دلته به د هر کس ریکارډ پروت و. هغه د لورا هیلپ کولو ته تیار شي او لپټاپ راوالي او پای کې د ګبریال په باره کې ریسرچ شروع کړي او هغه ته پته ولګي چې د هغه مخې ته یو جینۍ خپل ځان وژلی و چې د هغې انجیلا نوم و او دوی بیا د انجیلا ریکارډ چک کول شروع کړي چې پای کې یو ویډیو فوټیج و چې پای کې انجیلا ولاړه وي په پټرول پمپ کې او په خپل گاډي کې پټرول اچوي او دغه دوران یو کس راشي او یو سیخ راوالي په ځان کې ومنډي او ځان ووژي خو د کمال خبره دا وه چې د هغه سړي په مخ باندې هم سمایل و او د دې نه دا ثابته شي چې کم سړي په مخ باندې سمایلي او هغه د بل کس مخې ته خپل ځان ووژو نو دا پیرې به بیا هغه کس پسې ورپسې کېږي او هغه سړی به وژي چې څنګه اوس انجیلا پسې ورپسې شوی دی. روزي د هغه ځای نه خپل کور ته فوراً لاړ شي چې ډرایور ته دا ټوله کیسه بیان کړي خو چې دا څنګه کور ته راننوځي نو دغه دوران دا ویني چې ډرایور ځان سره زما هغه ډاکټر راوستې ده او ډرایور ته داسې ښکاري چې زما دا ښځه لیونۍ شوې ده نو دا ځان سره ډاکټر راوستی و چې دا د هغې علاج وکړي چې په هغې باندې روزي ډېره زیاته غوسه شي او د کور نه په غوسه کې بهر راوځي. روز فوراً بعد د هغه ځای نه د هولي کور ته لاړ شي او هلته هغې ته هر څه ایکسپلین کولو ټرای وکړي خو هولي هم د هغې په خبرو باندې یقین ونه کړي او هغې ته ووایي چې ته لیونۍ شوې چې په هغې باندې روز ډېره زیاته خفه شي او لاړ شي او په ګاډي کې واپس کینی خو دغه دوران هولي واپس د کور نه بهر راوځي او چې څنګه د دې خولې راشي فوراً د هغې سر الټه شي او دا ویری خو دا هم د روز وهم و. د شپې چې کله روز لګیا وي او روټۍ خوري دغه دوران دې ته د جویل کال راشي. جویل روز ته ووایي چې ما ستا په دې کیس باندې ډېر زیات ریسرچ وکړو او ما ته پته ولګېده چې تاسو څنګه واقعیت کېږي دغه شان واقعیت مخکې یو 20 کسان څه نورو څه هم کېدو چې پای کې 19 کسانو ځان ووژو صرف یو کس پکې ژوندی پاتې شوی دی چې هغه اوس په سنټرل جیل کې دی او دوی د هغه ملاقات ته سنټرل جیل ته لاړ شي. د کس روبرټ نوم او روز هغې ته دروغ ووایي او ورته ووایي چې زما یو ملګری ده او هغې ته پیریان ښکاري چې څنګه به تا ته ښکارېدل او اوس ته موږ ته داسې څه لاره وښایه چې په هغې باندې هغه ځان بچ کړي ځکه په
20 کسانو کې واحد ته یو کس چې ته بچ شوی وي او ځان دې بچ ساتلی و. نو رابرټ روز ته ووایي چې ستا ملګري له پکار دي چې هغه څوک ووجي چې څنګه ما وژلي وو او چې هغه کله دا کس وجي نو هغې له پکار دي چې دغه دوران یو بل کس هم موجود یعنی یو ګواه چې دا کرس یعنی دا پیری هغه د ترانسفر شي او دا سلسله بیا د هغه نه شروع شي. روز چې دا خبرې څنګه واوري نو هغه چغې ووایي چې زه څوک نشم وژلی او دغه دوران رابرټ ویریږي او هغه ته پته ولګي چې دا پیری خو دې پسې شوی دی او هغه چغې کوي چې دا جینۍ زما له روم نه بار کوي. روز چې کله بهر راوځي نو جویل د هغې نه تپوس وکړي چې څه چلو شو خو روز هغې ته څه هم ونه وایي او کور ته لاړ شي او واپس ریسرچ شروع کړي. خو دغه دوران د روز هغه ډاکټر عادي حال چال معلومولو لپاره دې کور ته راشي. هغه روز سره لګیا وي او خبرې کوي او دغه دوران روز ته کال راشي چې هغه بل هېڅوک هم نه و او هغه ډاکټره وه یعنې دې ته چې دا مخامخ اوس څوک ناست وي دغه پیرۍ وه چې عجیبه طریقې سره سمایل شروع کړي او روز پسې راپاڅېږي خو هغه دغلته دا روز ونه وجي ځکه دغلته بل څوک نه و چې دا پیرۍ بیا هغه ته ټرانسفر شوی وي. روز د هغه ځای نه فوراً بعد د هاسپټل مخې ته راشي چې هغې سره دغلته یو چاړه هم وه. دا چاړه په خپلو کپړو کې پټه کړي او د هاسپټل ته دننه لاړی شي. د هسپتال د دننه تلو نه بعد دا فوراً د کال کمرې مخې ته لاړ شي چې هلته کال څنګه دا وي نو هغه چغې وهل شروع کړي چې ما مه مړ کوه او دغه چغې اورېدو سره دغلته دیسۍ هم راشي او دا روز سره صحیح مکوه ځکه چې هغه کس خو موجود چې کم روز د مړ کول پکار و او یو آی ویټنس خو موجود چې دا کرز یعنې دا پیری بیا هغه ته ټرانسفر شي او روز فوراً په هغه دیسۍ باندې حمله کول شروع کړي او هغه کې هغه چاړو منډي. هغې په لیدو سره دیسۍ د خپل مخ نه ټوله چمړه ولاړه کړي او روز فوراً بیا راپاڅېږي ځکه دا د روز یو صفنه وه او دا په ګاډي کې ناسته وي. مګر دغه دوران دیسۍ فوراً دې ګاډي خواله راشي او دې په ګاډي کې چاړه ویني چې دا څنګه دیسۍ ته وګوري نو هغه د کرال په شکل کې وي او د هغه د خولې نه وینې روانې وي نو دا ویریږي او ګاډي سټارټ کړي او د یو ځنګل ته لاړ شي. لاره کې دې ته جویل کال راشي چې دا هغه اټینډ کړي او ورته ووایي چې زه یو ځنګل ته روان یم او زه به دا پیری په خپل پلان کې چرې هم کامیاب نه کړم یعنې چې مرګ به زه ونه کړم او دا ځنګل کې خپل د مور کور خوا لاړ شي چې هغه ډېر زیات ویران او څښا پروت و او چې دا کله کور ته راننه وځي نو دا ویني چې هر سایډ ته دوړې او څښا جالې پرتې دي. دا د هغه ځای د خپلې مور کمرې ته لاړ شي او چې څنګه ور کولاو کړي نو موږ ته د دې فلیش بیک وښودلی شي چې کله دې مور په بیډ کې پرته وه او دغه ډوران د دې د مور ژوندۍ وه او دې ته د هیلپ دپاره ویل چې ما له موبایل راکړه خو دې د هغې هیلپ ونه کړو او دروازه یې پسې کلکه بنده کړه او د هغه ځای نه وتښتېده چې د هغې پشتاوه اوسه پورې دې په زړه کې وه. یا چې کله شپه شي نو دا ځان ته لاټین ولګي او د مور کمرې ته ورشي خو دا هلته ویني چې دې د مور روح په کمره کې ناستی دی. هغه روز ته ووایي چې تا ما سره ډېر زیات ظلم کړی دی ځکه که تا هغه وخت کې ما له موبایل راکړی وی نو زه به اوس په دې حال باندې نه وې. دراصل دا روز به د مور نه ډېر زیاته یېرېده ځکه د مور به دا روز هر وخت ولوټه کولی بیا چې د هغې د وجې به روز د خپلې مور ته بیسټ ویل. دوران موږ د روز دا مور وینو چې دې نه عجیبه غونته کې کریچر جوړ شي او دا روز لرې وغورځوي او روز د مرۍ نه ونیوي او ورته ووایي چې ته زما نه چېرته خو هم نشي تښتېدی خو روز ته دلته اندازه وشي چې دا ټول زما د دماغ وکیل دی او هغه د مور د لاس دغه ته مات کړي او بیا یو لاټین راوالي چې په هغې باندې خپلې مور باندې اور ولګوي چې د هغې د وجې دا ټول کور هغې سره اور والي او دا د کور نه بهر راوتښتي او فاینلی دا ارسه په دې ځای باندې ختم شي. روز د هغه ځای نه فوراً د جویل کور ته لاړ شي او د جویل نه معافي وغواړي او ورته ووایي چې ما نو پکار چې ما تا سره بریک اپ کړی وی او زه غواړم چې ته اوس ما سره ټول عمر ما سره یو ځای اوسېږې نو جویل ورته ووایي چې ها زه خو ټول عمر به تا سره یم او هغه که شانته سمایل شروع کړي او روز ته ډېر په خطرناکو سترګو ګوري. روز د هغه ځای نه وتښتي او چې څنګه بهر راوځي نو دا ویني چې دا خو اوس هم په هغه ځنګل کې د مور د کور مخې ته ولاړه ده او دغه دوران هغه اصلي جویل دغلته راشي نو دا وګڼي چې دا هغه پیری دی او دا فوراً دغه کور ته واپس ورننوځي چې هلته د دې مور د دې انتظار کوي او دا واپس راټینګه کړي او دغه دوران د دې پیرۍ اصل شکل موږ وینو چې په هغې کې ډېرې زیاتې خولې وي او هره خوله لګیا وي او خندا کوي او هغه د روز راټینګه کړي او د روز په خوله کې ګوتې واچي او خوله وله وشلي او روز کې وردننوځي. جویل هم دروازه ماته کړي او د کور ته راننوځي خو دغه دوران دی ویني چې روز لګیا او په ځان باندې پټرول اچوي او د روز په خوله باندې اکه غونته کې سمایل دی چې څنګه به نورو خلکو په مخ باندې و او دې سره په لاس کې یو تیلو ډبی دی چې ځان ته یې په هغې تیلو ډبي باندې اور ولګوو یعنې ورپسې نمبر اوس د جویل دی ځکه روز د دې مخې ته خپل ځان مړ کړو او دا موی په دې ځای باندې ختمه شي.